یوې ښځې د سړک پر سر یو سړی ولید. خواته یې ورغله او ورته وویل بخښنه غواړم ښاغلیه، زه یو کوچنۍ غوندې سروې لرم، کولی شم له تا څخه یو څو پوښتنې وکړم؟ سړي وویل هو ولې نه. ښځې وویل فرض کړه چې ته د بس په سیټ کې ناست یې او یوه ښځه په بس کې ولاړه ده، ته خپل سیټ هغې ښځې ته خوشي کوې؟ سړي وویل نه. ښځې په لاس کې نیولای کاغذ کې د بې ادبه خانه ټک مار کړه. بیا یې ترې وپوښتل ښه که دا ښځه چې په بس کې ولاړه ده حامله وي نو بیا ورته خپل سیټ پرېږدې که نه؟ سړي بیا وویل چې نه. دا ځل نو ښځې په کاغذ کې د خودغرضه خانه ټک مار کړه. بیا یې ترې وپوښتل ښه که دا ښځه چې په بس کې ولاړه ده یوه بوډۍ وي نو بیا ورته هم خپل سیټ پرېږدې؟ سړي وویل بیا هم نه. ښځې له غوسې سره شوه او سړي ته یې وویل ته یو ډېر خودغرضه او بې احساسه انسان یې، د ښځو مشرانو درناوی نه کوې، رنګ دې ورک کړه. ښځې دا خبرې وکړې او لاړه. د دوی سره نږدې یو بل کس ولاړ و چې د دوی ټولې خبرې یې اورېدلې وې. د ځواب ورکوونکي کس خواته لاړ او ورته ویې ویل دې ښځې درته دومره تیزې او سپکې سپورې وویل او تا ورته بیخي ځواب ورنه کړ، دا ولې؟ سړي وویل دې ښځې د خپل منفي فکر او نیمګړو معلوماتو په بنا خپله سروې کوله. دا دومره په ګرمه کې راغلې وه چې له ما یې دا هم ونه پوښتل چې زه ولې سیټ نه پرېږدم. کله ما یې د سیټ د نه پرېښودو لامل پوښتلی وای نو ما به ورته ویلي وای چې زه د دې بس ډریور یم.